په کندهار کې د نورو پروژو ترڅنګ یوه لویه پروژه د حلقوي سړک بایپاس پروژه ده چې د 9 کیلومتره په اوږدوالي او 40 متره په پلنوالي سره جوړیږي. د دغه پروژې چارې تر 15 سلنه بشپړې شوې. پر دغه پروژه 1 میلیارډ افغانۍ لګښت راځي. یوه لویه پروژه د کندهار ښار حلقوي سړک یا بایپاس پروژه ده. دغه سړک تقریبا 9 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري. 15 میاشتې مخکې رغنیزې چارې پیل شوي دي. تر دې مهاله یې 15 سلنه کارونه مخته تللي دي او پر دې لویه پروژه باندې څه باندې 1 میلیارډ افغانۍ لګښت راځي. په دغه پروژه کې شاوخوا 300 مسلکي او غیر مسلکي کسان په کار بوخت دي. کارکوونکي وایي د پروژې چارې په ښه کیفیت روانې دي او دوی له خپله کاره خوښ دي. دوی زیاتوي چې ورته رغنیزو پروژو دوام کولی شي نورو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. مخکې مې دغه په ډېرو پروژو کې مې کار کړی. دغه میدان یا وایس عبدالرحیم په دې پروژه کې مې کار کوي. بیا هلته په بله پروژه کې په میوند کې اخته وم. اوس په دې پروژه کې تقریبا دا مې څلورمه میاشت روانه ده چې کار سره کوو. ډېر ځینې خوشحاله یو، د کار سره هم خوشحاله یو. دا ډېر مهم دی ځکه چې زموږ وطن به جوړ شي، زموږ وطن به ډېر آباد شي او په څنګ کې به زموږ د هېواد کم بیکاره کسان چې هغه به په خواري سره لګیا شي. ډېر خوشحاله یو چې موږ د زمانه متسلس په خپل افغانستان کې موږ ته کار پیدا شو. د دې مخته موږ و نور ولایتو او نور ملکو ته ډېر سخت سفرونه کړي. حتی پاکستان کې موږ د زغال او د میدان کار کړی دی. هغه ډېر سخت د مرګ سره مخامخ دی. موږ ډېر له دې شرکته څخه راضي یو الحمدلله. دغه سړک د درنو موټرونو د تګ راتګ یوه مهمه لاره ده چې د هرات کابل د لوی لارې سره نښلول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د ګڼې ګوڼې له امله په دې مسیر کې ډېر وخت ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. خو د سړک له بشپړې رغونې وروسته به دغه ستونزه تر ډېره هواره سي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.